بسم الله الرحمن الرحیم. نن د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کوو. پاکستان څه غواړي د افغانستان څخه؟ ولې پاکستان په افغان کډوالو باندې هلته پنجاب کې ظلم کوي؟ هلته چې کوم افغان کډوال میشت دي، پاکستان آیا د هغو کډوال څخه د سیاسي فشار په توګه استفاده کوي؟ د دې ترڅنګ د قومونو پر یووالي هم نن بحث کوو. نن راسره خپرونه کې شایسته جان احدي او قومي مشر احدي صاحب په خیر راسئ. نن خبرې ته که په پیل کې تاسو دا راته ووایاست چې په دې وروستیو کې تاسو د پاکستان او افغانستان اړیکې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار سره تاسو او د ژوندون تلویزیون ټولو درنو لیدونکو دا چې یو خاصه د افغانستان په شان یو ملک شرایطو کې مختلفې ستونزې دي. پکار ده چې ګاونډیو سره کې اړیکې وساتو او ګاونډیو ته هم پکار ده چې یو ښه ګاونډیتوب د ثابتولو دپاره او هغه اړیکې چې مثال موږ ګاونډیو سره د مذهب په نوم، د ژبې په نوم، د کلتور په نوم، د خپلولیو په نوم لرو، هغوی ته په پوره احترام د افغانستان سره په نننۍ شرایطو کې، خاصتا د افغانستان ولس سره په نننۍ شرایطو کې په هیڅ ډول د مرستو دریغ ونه کړي او ښې اړیکې ورسره ولري، په دې چې په نننیو سختو شرایطو کې افغانان له بل هر څه د ګاونډیو د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو مرستو ته، خاص هیوادونو مرستو ته اړینه اړتیا لري. بله. ښاغلی عادي، اوسنی حکومت هر وخت یادونه کوي چې موږ نه غواړو چې له هیچ چا سره هم خرابې اړیکې ولرو، او هر وخت دا یادونه کوي چې د هر ګاونډي او هر بهرني هیواد سره غواړو ښې اړیکې ولرو. په تیره به پاکستان، ولې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري؟ پاکستان اصلا څه غواړي ستاسو په فکر؟ لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه چې په نننیو شرایطو کې د افغانستان د طالبانو حکومت هم همدا هڅه کړې، ځکه چې هغه د نړۍ سختو فشارونو، اقتصادي، سیاسي او نورو فشارونو لاندې دی، نو مجبور دی چې د ګاونډیو هیوادونو نه د ښېګړې تمه ولري. همداسې ما مخکې اشاره وکړه چې دې هیوادونو ته پکار دی چې موږ سره په ګاونډ کې پراته دي، د ژبې، د اسلامیت او د خپلوالۍ اړیکه راسره لري، ښې اړیکې ولري. خو لا بده مرغه موږ چې ګورو، باوجود د ډېرو ناستو، باوجود د ډېرو رسمي سفر پاکستان چارواکي افغانستان ته کوي، افغانستان چارواکي پاکستان ته کوي، بیا هم په ډیورنډ کرښې په برخو کې د ستونزو سره مخامخ کیږو او ستونزې ایجادېږي، او دغه ستونزو زیاته نور هغه چې دا تاوان چې دی ولسونو ته ورسېږي، دا که هغې غاړې ولسونه دي دا تاوان برداشت کوي، په غاړه اخلي، او که د دې غاړې دي، د پاکستان د غاړې دي، نو بل که موږ د شپږو ګاونډیو ته وګورو، هغه سرحد چې افغانستان د پاکستان سره لري د نورو ګاونډیو سره دومره سرحد نه لري، هغه ورکړه راکړه چې د پاکستان سره لري، نورو سره دومره نه لري. نو همدومره چې څومره موږ دوی سره اوږد مرز لرو، اوږد سرحد لرو، همدومره اوږدې تمې د دوی نه کېږي چې د افغانستان د خلکو سره د نورو ګاونډیو په نسبت ښې اړیکې ولري او ښه همکاري وکړي. خو له بده مرغه چې وخت نه وخت ستونزې ایجادېږي. دا د تېرې چهارشنبې په ورځ چې کومه ستونزه په ترخم کې رامنځته شوه، له بده مرغه هېڅوک په دې خوښ نه دي، خو هغه دغې ستونزې او دغې جګړې تر ننه پورې د ترخم پوله د دواړو غاړو په مخ، خلکو په مخ، د تجارت په مخ، هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. دغه د موږ وینو چې په افغانستان کې د میوو، د سبزیجاتو د پخېدو وخت دی، او دا به د خپلو مارکیټونو ته په خپل وخت سره ورسېږي. خو له بده مرغه موږ وینو چې په ورځو ورځو زموږ میوې، زموږ سبزۍ موټر ولاړ دی چې تجارانو ته او د افغان ولس ته زرګونه میلیونه تاوانونه افغاني تاوانونه واړول، او ادي چې دا د نن په لیلام په بیه په جلال آباد کې په نورو ځینو کې خرڅېږي. دې ترڅنګ جنازې هلته ولاړې دي،
بله بالکل. او د ترڅنګ هغه افغانستان چې هغه د شفا لپاره او د روغتیا لپاره د خپل فامیل د غړو د روغتیا لپاره ځي پاکستان ته چې مریض له سوال ښاغلی احدي معلومه خبره ده چې کله د پاکستان سره پر سرحد ستونزه رامنځته کیږي زیان یې ولسونو ته رسیږي تر ډیره پورې. اوسني حکومت ته څه کول پکار دي د اړیکو د رغون لپاره؟ څه باید وسي؟ څه ډول سیاست باید د ګاونډیانو یا د ګاونډي پر وړاندې چې هدف مې پاکستان دی غوره سي؟ زما وړاندیز همدا دی د ستونزې مې ذکر کړی. زه غواړم چې د ستونزې مکمل کړم، نو باوجود دغو ستونزو ته په کتو کله کله دې ژاړي فریادونه کوي. تاسو به د سوشل میډیا باندې ټول ګورئ او وینئ خلک. دا د زغم وړ حالات نه دي. دا یو ځل نه دی چې په دې ترخم یا په سپین بولدک په نورو ځایونو کې داسې مسایل راځي. په میلیونونه توانونه راوړي تجارانو ته مو او په میلیونه مو کورنۍ مو خپل خواږه غړي له لاسه ورکوي او خلک مایوسه کېږي. د دواړو غاړو خلکو سوداګري زیانمنه کېږي، اړیکې زیانمنې کېږي. بهتر هم دا ده دواړو خواو چارواکو ته چې څومره زر وي لاس پکار شي او دا ستونزې دایم دپاره حل کړي. دا یو په سرحدونو کې دا ستونزې یو طبیعي حالت همیشه راځي، ولې دا طبیعي حالت د دې سبب نشي چې موږ کاروبار زموږ تجارت او زموږ ورکړه وړه په دې ستونزو سره په ټپه ودرېږي. دا ځلې به داسې راسته وشي چې داسې تشنجونه چې راځي، داسې سوء تفاهمات چې راځي، داسې جګړې چې راځي، مشکلات چې راځي، هغه به د تفاهم لاره حل شي. ګوره مونږ په پخوا وخت کې هم دغسې وه، اوس وخت کې زما نظر خو همدا دی چې د کوارډینیشن یا د همغږۍ دواړو خواو نه کمیټه موجوده ده. ولې چې کله داسې ورته اقدام کېږي هغه د کوارډینیشن کمیټه ته باید هغه موضوع وسپارل شي، نو بیا به داسې سوء تفاهم یا مشکلات نه راځي. که دوی داسې خودسرانه مشکلات سره ایجادوي، یو په یو پړاو دواړه خواو ولسونه نور هم زیانمن کېږي، تجارت ته زیان رسېږي، هغه اړیکو ته چې یو څه روغې شوي دي هغوی ته زیان رسېږي. زما وړاندیز هم دا دی چې څومره زر وي د طالبانو مشران د پاکستاني لوري سره وغږیږي او د تورخم دروازه د خلکو په مخ، د مریضانو په مخ هغه د جسدونه هلته ولاړ دي. ګوره دا هیڅ دین دې ته اجازه نه ورکوي چې یو جسد یې هلته پاتې شي او هغه دې په وخت سره خاورو ته ونه سپارل شي. به اسلام سپېڅلی دین، نو موږ که دواړه خوا ځانونه مسلمانان بولي، نو بهتر هم دا ده چې د اسلام او د خواخوږۍ مراعات وکړي، خپل دین تطبیقاتو دپاره قدم واخلي او دا مشکلات د خپل دپاره حل کړي. دا په دې نه کېږي چې یو خوا ټویټ وکړي چې موږ دا وړاندیز کړی دی، بل خوا ټویټ وکړي چې موږ د خلاصون وړاندیز کړی. لاس په کار شي په دواړه خواوې، دا دواړه خواوې خپل ولس ته مسؤلیت لري او ډېر مسؤلیت موږ په پاکستاني غاړو ته ورچوو، پاکستاني مشرانو باندې غږوو چې افغانستان په سختو شرایطو کې دی، په سختو حالاتو کې دی. تاسو د خواخوږۍ له مخې، د اسلامیت له مخې، د هغه اړیکو له مخې چې سره یې لرو، د ګوندیتوب د ښه ګوندیتوب د ثابتولو له مخې تاسو باید افغانانو ته ښاغلی احدي هدف دا دی چې بلې ښاغلی احدي هدف دا دی چې دا څو لسیجې کېږي چې پاکستان د افغانستان سره پر ځینې وړو مسلو لانجه راځي، د دې سره پر فرضي کرښه باندې. د پاکستان هدف د دې لانجو څخه څه دی؟ زما په اند موږ چې څومره د میډیا تعقیبوو، پاکستان د هیڅ دا پړه په ځان نه مني چې یاره موږ دا مشکل جوړ کړي دي. هغه خپله دا وایي چې مقصد دا مشکل د هغې خوا نه جوړ شوي دي، د افغانستان له خوا نه. هغه په دغه بعضو شرایطو کې نه یوازې اوس افغانستان بلکې پاکستان حصه ډېر ځپلی دی. پاکستان کې ډېر بد اقتصادي بحران دی، نو د خپل د ولس د دې بحران د ایستلو دپاره دوی باید هیڅ ډول بهانې جوړې نه کړي. نن د پاکستان مشران آرامه فضا کې ناست وي، هغوی بچیانو ته په ډوډۍ هر څه رسېږي، امکانات به رسېږي، ولې د خوار او غریب د ولس بچیان چې د هغه په تکلیف کې دي، هغوی هغه د مریضان مري، هغوی ته په وخت هېڅ نه رسېږي. دا اوس په پاکستان کې د خپله زه چې ګورم په پاکستان کې د 3 ورځې لارې بندېدو نه سبزي اوج ته رسېدلی قیمت او د میوو قیمت پورته تللی دی. دا په خپله یوازې په افغانستان نه دی، په دوی باندې ډېر تاثیر لري. دوی باید په خپل ولس باندې رحم وکړي او په طرفستان کې د افغانستان په ولس باندې هم رحم وکړي. او که دې نه دوی کوم شوم هدف لري یا په دې کې کوم شخصي اهداف لري، د بدو لارو نه خپل هدف ته رسېدل
او د دښمنۍ لارې خپل هدف ته رسېدل، دا هدف ته رسېدل نه دي، دا خپل ځان په ضد دښمني ده. که غواړي چې پاکستان خپل هدف ته په مشروع لارو ورسېږي، هغه بهتر هم دا ده چې د افغانستان سره همغږي ولري، افغانستان ولس د غوڅې ګوتې نه ونه نیسي. همداسې طالبانو ته پکار دی چې د نننۍ شرایطو کې چې سخت شرایط دي، افغانستان ولس دپاره او خاصتا د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره نه یوازې د پاکستان سره د نورو ګاونډیو سره هم ښې اړیکې وساتي. او دغه موضوع چې څومره زر کېدلی شي، ځکه د تورخم لاره نه یوازې افغانانو ته ډېر ضرورت دی، موږ په نسبت دوی ته هم ډېر ضرورت دی چې دوی به منځنی اسیا ته خپل صادرات کوي. نو که چېرته دا لاره تړلې وي، د دوی صادراتو په مخ به دا لاره تړل شوي. بله ښاغلی عدي راځو په هر صورت، بله ښاغلی عدي راځو دې ته چې ډېره ضروري ده او اړینه ده چې هر څومره ژر په دې کې اقدام وکړي او په آینده کې د داسې توقعات دغسې کړنې چې هغه د ولس د خلاف وي، د دواړو هېوادونو ګټو خلاف وي، ترسره نه کړي او په بدو کې ښېګړې ولټوي او په ښېګړو کې به ښېګړې ولټوي. ښاغلی عدي، تاسو خپلو خبرو کې مخکې یادونه وکړه چې پاکستاني لوري پړه پر اوسني حکومت یا د افغانستان پر اسلامي اماراتو راچوي. آیا د خپل خاورې دفاع کله چې افغان ځواکونه یا اوسنی حکومت د خپلې خاورې دفاع کوي، دا یو ستونزه ده چې پاکستان یې پر افغان لوري اچوي د خپل هیواد دفاع؟ نه، بالکل افغانستان که په دې وخت کې هر رژیم دلته وي یا پخوا وي، د افغانستان په جغرافیه چې هر څوک حاکم وي، هغه د افغانستان د لویشت نه د دفاع حق لري. دا حق دی او دا حق هیڅ چا نه نشي اخیستلی او نه په دې چا ته پړه ورګرځي. خو اصول په ټولو بین المللي اصول همداسې دي، د دوو ملکونو ترمنځ د سرحد یا د لینډ ډیورن لینډ تر په دې کرښه باندې اصول دوی پخوا هم همداسې جمهوریت په وخت کې د کوردینیشن یا د همغږۍ یوه کمیټه موجوده وه چې کله به یو خوا کوم اقدام کولو، هغې کمیټې ته هغه موضوع مخته کوله، هغوی به دواړه خواوې ځانونه سره خبرول، بیا به اقدام کېدو، بیا به داسې وي. موږ وایو چې افغانستان حکومت یا طالبان چې اوس دي، دا د خپل خاورې د لویشت نه بالکل په سربرا په افتخار د دفاع حق لري، ولې خو داسې مشکلات ایجاد مخنیوی باید وشي. هلته د کوردینیشن چې کومه کمیټه موجوده ده، هغوی په تفاهم په خبرو هغه اصولو چې دوی سره لري، هغوی په شتون کې دا مسله باید حل کړي او نه باید حل شوي باید وای او نه باید دا ستونزه ایجاد شوې وي. دا چې نن ایجاد شوه د پایو ټکی کې دي، ځکه هم لا د ټولو افغانانو ژوند تړلی دی او د پاکستان خوا خلکو سره تړلی، خلکو ژوند تړلی نه یوازې ده، دغه د منځنۍ اسیا او د جنوبي اسیا ترمنځ چې کوم راکړه ورکړه د افغانستان د پاکستان دپاره ترسره کېږي، هغې ته یوه لویه صدمه رسېږي. نو بهتر هم دا ده چې څومره ژر وي دا مشکلات سره حل کړي او دغو مشکلاتو د حل دپاره دا کمیټه لاس په کار شي او په لوړه کچه باید خبرې وشي، ځکه داسې وړه جزئي مشکلات په هر یو مرز کې، هر یو ودونو په مرز کې طبیعي خبره ده پېښېږي، ولې دې ته نه رسېږي چې په ورځو د هغه سرحد چې هغه د میلیونو خلکو ژوند ورسره تړلی وي، د څو ملکونو تجارت راکړه ورکړه ورسره تړلی وي، اقتصاد یې ورپورې تړلی وي، هغه بیا بند شي. ډېره مننه ښاغلی عهدي. پاکستان څه ډول شوم اهداف لري؟ تاسو مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړله. ما داسې ووایي چې که چیرې پاکستان خپله ستراتیژي دا وي یا خپلو مقاصدو ته په دې ځان رسوي چې افغانستان سره بدې اړیکې ولري، یا ورسره په لارو بندولو باندې یا په نورو تورونو یا الزامونو لګولو باندې د خپلو غواړي چې خپلو روا یا ملي ګټو ته ورسېږي، خو دا بهتره لاره نه ده. داسې په شومه اهدافو یا په دغه لارو ځان رسول خپلو اهدافو ته دا خپل کور ته وروړي. نو موږ وړاندیز هم دا دی چې نه پاکستان موږ داسې تمه لرو، نه باید موږ نه داسې تمه ولري. که موږ افغانستان خپلو ملي ګټو ته ځان رسوي، د پاکستان سره کومې ګټې شریکې دي، په معاشرو، په روا، په اصولي لارو باید هغه ترلاسه کړي. پاکستان چې افغانستان سره ښه تعامل ولري، ښې اړیکې ولري، په دې کې کولی شي چې خپلو ملي ګټو ته ورسي.
کدا ملي ګټې خپل ملي ګټې زموږ په دې کې ویني چې موږ سره لارې وتړي موږ سره ستونزې جوړې کړي نو هیڅ کله به خپل اهدافو ته ونه رسېږي او که رسېږي خپله لمن پسې به هم وراچوي نو موږ وړاندیز ورته همدا دی چې په ښو اړیکو لرلو سره د افغانستان سره تګ راته وکړي او دا مشکلات چې د سرحدونو کې اوس جوړېږي داسې یوه لاره باندې کار وکړي چې آینده کې داسې مشکلات جوړ نه شي حال دا چې پاکستان مثال موږ تاسو خو د سوشل میډیا تعقیب او نوره میډیا یا نړیوالې رسنۍ له بده مرغه تاسو به اورېدلي وي د موضوع د داسې لمن وایي چې دغه د افغانستان لخوا دا مشکلات جوړېږي خاصتا دوی دغه د چترال پیښې ته اشاره کوي چې چترال کې چې کومه پیښه شوې ده دغه خلک یا ټي ټي پي چې ده دا د افغانستان لخوا راوښتې ده نو همداسې ذبیح الله مجاهد کوم ټویټ چې کړی هغه بیانیه ورکړې چې په دې پیښه کې موږ لاس نه لرلو مخکې هغه دا بیانیه ورکړې ده موږ وایو همدغسې د تاجکستان سرحد سره چې کومې داسې ستونزې رامنځته شوې انصارالله ډلې غوښتل چې هلته ووړي هلته چې څنګه د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډ بازار خلاص شو او ورسره جوخت داسې پیښې وشوې زموږ وړاندیز همدا دی چې موږ د ټولو ګاونډیو سره ښه تجارت ولرو په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د بندیزونو سره مخامخ دی ستړو سره مخامخ دی فشارونو سره مخامخ دی د ګاونډیو سره ګډ بازار ښه راکړه ورکړه ولرو هغه څوک چې داسې مشکلات جوړوي هغه که ټي ټي پي وي هغه که انصارالله ډله وي هغه که نورې جنګیالۍ ډلې وي هغوی ته باید اجازه ورنه کړل شي چې داسې مشکلات جوړ کړي او طالبان باید کوشش دا وکړي چې پاکستان نورې ته دا قناعت ورکړي چې جنګیالي زموږ د خاورې نه دي دراوښتي او نه په افغانستان کې ټي ټي پي شتون لري که چېرته یې ولري خو بهتره دا ده چې هغې په ضد اقدام وشي ځکه چې په دغو شرایطو کې موږ باید یوازې خپل ځان وساتو او د نورو نه د ښې اړیکو تمه ولرو او نورو سره ښې اړیکې ولرو او که شتون نه لري او بې ځایه ادعاوې نړیواله رسنۍ دا موضوع راپورته کوي پروپاګنډه جوړوي دې په مقابل کې باید خپل د ځان ثابتولو دپاره شواهد وړاندې شي او کنفرانسونه ورکړل شي او د نړۍ ته دا ووایي چې موږ په خاوره کې ډېره مننه ښاغلی احدي لنډه دمه لرو له دمې وروسته بېرته تاسو ته راځو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم ښاغلی احدي اوس پر پاکستان باندې نړۍ څومره بې باوره سوې ده آیا پاکستان ته اوس یو مستقل هیواد ویلی سو که یا چې کله ناکله د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاس ونه کوي یو مثال یې همدا د ټي ټي پي دی ټي ټي پي چې د پاکستان کورنۍ مسله ده ولې تور پورې کوي پر افغان خاوره باندې په داسې حال کې چې د اسلامي امارت مشرانو په بار ویلي چې موږ نه غواړو چې د افغان خاوره یا افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول سي بالکل دا چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې زیاتېږي بریدونه زیاتېږي نو نړۍ هم په دې ارتباط اندېښنه لري ځکه چې نړۍ زیاتره ملکونه د پاکستان سره اړیکې لري تجارت لري سوداګري لري نو طبیعي ده چې په کوم ځای کې چې جنګ جګړه وي امنیتي ستونزې وي هلته اقتصاد اړیکې بیا کې نه پیاوړې کېږي دا جنګونو بالکل د نړۍ په سټیج نړۍ په کچه هم پاکستان ته رسوي تاوان رسوي د دوی هغه اعتبار ته صدمه رسوي له بلې خوا بالکل د ټي ټي پي موضوع د پاکستان یوه داخلي موضوع ده دا په افغانستان یا په نورو ملکو پورې اړه نه لري دا چې دوی څنګه د موضوع دپاره حل لاره پیدا کوي دا د دوی پورې اړه لري ولې موږ وړاندیز به همدا وي چې جنګ د حل لاره نه ده په هر ځای کې سوله او ثبات د ټولو د هر ډلې یا هر اړخ ګټه ده او دا چې په افغانستان د دې پړاور واچوي یا افغانستان دا موضوع رد کړي چې دا موضوع ممکن نشته دغسې مسایل بیا د دواړو ملکونو ترمنځ هغه روغې اړیکې چې دي هغوی ته هم زیان رسوي پاکستان باید کوشش را وکړي چې که چیرې په افغانستان کې ټي ټي پي وجود نه لري بې ځایه تورونه پورې نه کړي او که چیرته بیا په افغانستان کې د ټي ټي پي موجودیت دوی ثابت کړی وي او شواهد اسناد افغانستان یا اوسنۍ طالبانو ته باید وړاندې کړي خو دوی دا کړی وی چې پخوا موږ هم په دې ارتباط اسناد درلودل موږ وړاندې کړي دي خو دا د دوی موضوع ده ولې موږ وړاندیز هم دا دی چې تورونه په یو بل باندې لګول نیوکې په یو بل باندې کول دا د حل لاره نه ده حل لاره
تعامل دی د دواړو خواو اړیکو پیاوړی کول دي او په یو بل باندې اعتبار پیدا کول دي. نو بل موږ بیا په خپل طالبانو باندې دغه کوو چې اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي بندیزونو د نړۍ فشار سره مخامخ دی او په داخل کې هم ډېرې ستونزې خپلې ستونزې ډېرې لرو. نو بهتر هم دا ده چې که واقعا ټي ټي پي په افغانستان کې شتون لري صغر دی باید مخه ونیسي ځکه دا موږ په ګټه نه دي سبا که افغانستان دپاره بلې ډېره مننه ښاغلی هدي راځو دې ته بلې ښاغلی هدي دې ته راځو چون د خپرونې وخت کم دی ښاغلی هدي بلې ښاغلی هدي راځو دې ته چون د خپرونې وخت کم دی څه کول پکار دي په اخر کې مو وړاندوینه څه ده چې څه وسي باید او په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه او ما هم مخکې یادونه وکړه چې ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او په افغانستان کې شتون نه لري. د اسلامي امارت مشرانو په بار ویلي په شمول د نړیوالو وایي چې اوس په افغانستان کې القاعده شتون نه لري، په افغانستان کې ترهګرې ډلې شتون نه لري او افغانستان اوس یو امن لرونکی هیواد دی. ولې پاکستان د یو امن افغانستان څخه ډار لري؟ او بل په داسې حال کې چې د پاکستان سرپرست ادارې مشر انور الحق کاکړ خپلو خبرو کې یادونه کړې کوم وسلې یا تجهیزات چې د امریکا نه پاته سوي دا زموږ پر ضد کارول کیږي. وروسته په جواب کې د امریکا د امنیت شورا ویاند جان کاربي د کاکړ خبرې رد کړي او په کلکه توګه تاسو اوس څه وایاست چې پاکستان ته څه کول پکار دي؟ آیا تورونه د حل لاره ده؟ فقط په 2 دقیقو کې د کاکړ صاحب خبرې موږ تعقیب کړي دي او د هغې وروسته د طالبانو دریځ مو تعقیب کړی دی، په ټوله نړۍ به تعقیب کړی وي او د امریکا د امنیت شورا ویان خبرې مونږ واورېدې. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د نیوکې د حل لاره نه ده او نیوکې انتقادونه او د هغه د اعتبار فضا خړه پړه کول د حل لاره نه ده. بهتر هم دا ده چې مخکې د دې نه چې د خبره مطبوعاتو ته ووځي د دواړو هیوادونو چارواکو سره یا که دوی غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان په اصطلاح ټي ټي پي شتون لري شواهد هلته وړاندې کړي او دا مسله د طالبانو سره حل کړي که موجود ولري که وجود ونه لري ځای نیوکې د حل لاره نه ده او داسې نیوکې د افغانستان تر پاکستان باندې نور هم هغه اړیکې خرابوي او نړۍ ته پاکستان هم په ستونزه کې واقع کیږي ځکه هغه اعتبار چې د نړیوال سټیج باندې لاس سره وړی دی هغه له منځه ځي. ډېره مننه ښاغلی هدي. پاکستان خپله مقتدر حکومت لري، اردو لري او داخلي مشکلات چې دي دا په خپله باندې حل کړي او طالبانو وړاندیز دا دی چې کله ته رښتیا ټي ټي پي وجود ولري. ډېره مننه ښایسته خان هدي قومي مشر سیاسي شنونکی، ډېره مننه چې زموږ سره مو تر خپرونې تر دا وخته ملتیا کول. ډېره مهرباني. درنو لیدونکو ستاسو د ملتیا څخه هم نړۍ مننه.